ژوندون مستا شموري خوخي مستا شموري غم دي فنا شموري غم دي فنا شموري تا آئنا دميني فرشتا دميني زموالو كي جهان قربان لتا شموري ژوندون کور چیرې دی کور او زامن دې څه کار کوي زامن دی حساب خراب دی دلته خیرات ټولې څو روپۍ کار دی کړی ته وښیه احساس روزنی مهربانې مور کوي تا اوهو ډېر روپۍ کار دی کړی ګوره مورې ښه دا دې 100 دا دې 50 دا دې 80 او دا دې 80 دا خو ډېر روپۍ دي که نه ستاسو کور کوم ځای کې دی ته راځه ستاسو کور ته زه سودا درته والمه سودا درته والم دکان کې علم دکان کې راځه دلته دکان کې به یې راوړو ستاسو کور ته به لاړ شو هو راځه راځه ټولو مسلمانانو ته دعا کوه راځه راځه راپاسه راپاسه دميني فرشتا دميني زموالو كي جهان قربان لتا شموري تخلق بطاف كلي دي تيخلا جهان إذا عزت ملكي تيد حسن عنوان تخلق بطاف كلي دي تيخلا جهان إذا عزت ملكي تيد حسن عنوان همدا دنیا کې خدای درکمه دا خو تا ته ما لا چینې دي کړې دعاګانې کوې ومورې ولې نه ته د کوم ځای مورې زه د کندهار د قندهار یې اوس زما مور یې ښه زه ستا زوی یم الله دې عمر درکړي خیر اوسې مورې الله دې عمر درکړي الله دې نن په دین خبر کړي امین کې ټولو مسلمانانو ته دعا کوه ګرده مسلمانانو ته ګرده مسلمانانو ته دعاګانې کوه او چې زه ژوندی یم زه غریبانانو ته دعا کوم و مالدارانو ته هم کوه که نه ځان ته غریبانو ته یې کوئ قربان لتا شموري ستانا سپیسال قدم لاندې جنت عالیشان دې نعمتونه پکې هم د رضا د صبر دغه مې تاله راواخیستله یې شموري ژوندون مستا شموري خوښي مستا الله دې د خیره د وځم غم دي فنا شموري تا آئنا دميني فرشتا دميني زموالو كي الله دې د وځم الله دې همدا دنیا درکمه انرژي دې وسکه انرژي دې وسکه ای دې د وځامنو پلار د هغې دنیا سوال راته کوه مور یې هغه دنیا دې هم خدای درکړي دا دنیا دې هم خدای د ټولو مسلمانانو سره دستا شوم راز د دنیا در روان عقبان
سمندر کې اوسې ته بحر بر کې اوسې ستا د عظمت افق کې ستوري سوا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آئینه اجانۍ دغه دې سودا شوه ګرده صحیح ده دعاګانې ټولو مسلمانانو ته کوه ټولو مسلمانانو دې خدای نه خواړي خدای دې ومړ الله مو د غمه وساتي الله مو دنیا ساتي الله دې ومړ الله دې ارمان وکړي د اووه زامنو پلار که زما په لاسونو ضروري کې دا دې مسیحیان دي د اووه د دې پلار کوم یو دی دغه دی دغه دې پلار دی دغه تکلیف خو نه لري د څه تکلیف لري اصحابو اجانۍ دا ستا سودا شه په بازار دې ونه ګورم سرک سر کې صحیح ده صحیح ده بیا زه خفه کېږم و صحیح ده و ستا هغه زوی دی هغه سره زه خبرې کوم صحیح ده الله دې عمر درکړي الله دې مراد حاصل کړي الله دې خو نه په دین خوار کړي نه په دین امین الله دې هغه دنیا درکړي امین ټول مسلمان ګرده مسلمانانو ته دعاګانې کوه ګرده په بازار سرک سر کې به نه کښېنې صحیح ده د تا پلار کومه دی ته رایسه دا د نیا ده دا د دوی ژوند دی قدرمنو هېوادوالو دا یې کوډله ده دا د یو ماما ستړی به شې ستړی په خیر حالې څنګه یې ښه یې چپلی واغونده ته رایشه دې خوا دا چپلې واغونده دلته رایشه دلته راشه دلته ها دا دې مور ده ولا خبر دا دې مور نه ده مور دې ده دغه سرک په سر مه پرېږده چې وګرځي هلته صحیح ده ته کار نه کوي نه کوي دا د تا دیه ده دا به نه پرېږدې بازار کې صحیح ده تراشه بچه دا دې پلار دی دا تکلیف لري څه تکلیف لري حسابو تاسو خو وهي نه وهي مه او اجانۍ خو نه وهي دا بازار ته ولې وځي نور خو به نه وځي که نه هو بچی نه پرېږده ښه او خیار بچی مې ځه کښېنه دا سودا شوه ستاسو د میاشت به میاشت د راځم به صحیح ده باز وی دام نکیب خاندې او ته ځه لاړ شه خپل ځای کې دې کښېنه دا تایستان لپاره مې وکړه او دلته کښېنه زما زورېدلي او کړېدلې مور د سرک په سر او خیرات ټولوي خپلو مسیحانو ته زوی هم د اعصابو تکلیف لري او مور مې چې ده فلج وهلې په یو لاس دا لاس یې فلج دی او خپلو مسیحانو ته خیرات غواړي خو د الله دنیا د الله ته پاتې په دې باندې مخلوق تیریدلو یو چا هم د لاسه راونی نیوله په کور یې وسپاري او دی ته یو نفقه میاشت په میاشت برابره کړي څرنګه چې خپل بچیانو خپلو کورنیو ته نفقه وړو داسې فقیر مسکین هم پر موږ او تاسو حق لري او په دې کې ژوند نه پکې او نه برق په دې کې ژوند څونه سخت دی بس الله دې رحم وکړي دا مسۍ ده او مسۍ زړکې هم سکېدلی دی زړکې خو الله دې رحم وکړي د تا نوم شی دی ګلابه پروانه څونه ښایسته نوم دی دا در باندې چا ایښی دی مور دی نیا دې بیرون نور مه پرېږده صحیح ده ګل بچی قدرمنو دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه زما د عدکۍ سره د بېوسه د ناچاره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان آئینه د مینې فرشته